السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مؤمنو ورنو جنت یو ستر نعمت دی. کوم اعمالو کو چې الله تعالی موږ تاسو جنت والا وګرځي. یو حدیث کې راځي، دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل مسند کې نقل کړی دی. حدیث د عبد الله بن عامر رضی الله عنهما دی. دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روجا او قرآن دا په قیامت ور شفاعت کوي. یقول الصيام، روجا به وایي: ای ربي منعته الطعام والشهوات. ای رب دا کس ما د خوراکونو د شهواتو نه بند کړو. والشهوات بالنهار فشفعني فيه. زما شفارس په دې قبول کړ. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. دوار شفارس پکې. دې حدیث کې دو خبرې. یو خبر دا ده چې د قیامت په میدان کې به روزم شفارس کوي روزدار لپاره. قرآن کریم با شفارس کوي دغه چا سره د پاره چې قرآن سره تعلق ډیر ساتلی. قرآن کریم قدرمند هغه کتاب دی چې د 15 وخت مانځنه وروسته حتما راواخلي. په دې نه کېږي چې شل ټوټو کې تاو کې ټوټو کې قرآن چې چاته کې د به تلاوت نه کوي. بي د ټوټو نه بس ساده کېده. ساده کېده خو سات په سات راواله، سات په سات راواله. د قرآن تلاوت ډیر وکړه. د قرآن سره تعلق ډیر وساته. الله به کرامت درکړي، عزت به الله درکړي. وربک الاکرم نه معلومیږي چې دا کتاب کرامت والا دی. کرامت به الله درکړي. امدارنګ روژه عفو او صبر، دا درې هغه نیکۍ نه دي چې د دې فقط اجر الله ورکړي. حدیث کې مرادي الصوم لي وانا اجزي به. روژه و زما د روژې بدلې به زه ورکوم. او د قرآن کریم د تونو معلومیږي د صبر اجر فقط الله ورکړي، د عفو اجر فقط الله ورکړي. د درې اعمال اجر سخت زیات دی: صبر، روجا او مسلمان ته عفو کول. دا صفت به ځان کې پیدا کو. د ژمي ورځې به چې کله راتللې د ژمي ته به صحابه کرام ډېر خوشاله کېدل. هغوی به ژمي په رابطه ویل چې الشتاء غنیمة العابدین. دا د عابدین خلکو دپاره ښه فرصت دی چې دې ورځو کې د الله سره تعلق شي. موږ تاسو مخې د ژمي را روان یو. ورځې لنډې دي د روژو دپاره، شپې اوږدې دي تهجد دپاره. خوب دې پکې پوره کېږي، به د سهار ځان نه یو ساعت مخکې پاڅېږه او دا عادت وګرځوه، تهجد کوه. تهجد هغه څوک کولی شي چې هغه د ورځې ګناه نه کوي، ځکه 12 کاره به کېږي به تهجد ګزار جوړوي. مقومات د قیام اللیل چې کوم دي، یو پکې کبیره ګناه نه کول، دینه به ځان ساتي. نو د قیامت په میدان کې به روژه او قرآن دا شفارس کې ستا دپاره ته به جنت والا ګرځېږي. یو حدیث کې دا هم راځي چې سورة من القرآن ما هي الا 30 آیه. قرآن کریم کې یو سورت دی 30 آیاتونه لري. دا به د الله سره بحث دی، سره به جنت ته داخلي. دینه مراد تبارک الذی ده. او یو بل حدیث کې دا هم راځي، سی حدیث دی، کتاب الروح کې ابن قیم سے هم نقل کړی ده. هر شپه تبارک الذی لوستل سنت طریقه ده. د قبر د عذاب نه د بچاو یو 15 اسباب ده. یو سبب پکې دا دی چې هر شپه تبارک الذی لوستل د دې په وجه بنده د قبر د عذاب نه بچ کیږي. دا د هغه احادیث دي چې دې کې د قرآن تذکیره ډېره شوې ده. یو بل حدیث کې راځي، دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی دی: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مثال د هغه چا چې قرآن کریم لولي د قرآن کریم حافظي، دا به د ملائکو سره
سفاره ملائکه ورته کوي چې دا الله او د بنده ترمنځ زیری راځي. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هغه څوک چې دوامدار شکل قرآن کریم لري په تکلیف سره لولي الله 2 اجر ورته ورکوي، یو د لوستلو بل د مشقت. بنده ته الله تعالی 2 اجر ورکوي. ترمذی کې بل حدیث دی چې قرآن کریم به د قیامت پر ورځ راشي، الله ته وایي چې یا الله دې کس ته و جامه ورواچو دې قاری ته، الله بوله تاج په سر کې دی، تاج د عزت ور په سر کې د قیامت میدان چا چې د قرآن سره تعلق ساتي. بیا وایي چې یا رب زده یا نور مر زیات کا، ناغه ته بیا به څه واجب شي حلت الکرامه، د عزت لباس په الله به ورواچي. بیا وایي چې یا الله راضي شو ورنه، الله به راضي شي، الله به چول ولدا او دته په هر آیات باندې الله تعالی یو نیکی ورته ورکړي. دا څومره د امید او درجه ولري حدیث دی. مؤمن د پاره په اطمینان پروت دی چې د قرآن سره تعلق د دوام په شکل وساتي. حدیث د انس بن مالک دی رضی الله عنه، امام بخاری نقل کړی دی چې یو صحابي په انصارو کې هغه به جمع ورکول خلکو ته په مسجد قباء کې. خو هر صورت به چې یو د هر صورت سره به سورۃ الاخلاص ملګری کاو. مثلا مانځ کې به سورۃ بقره شروع کړل، ختمول به 100 آیاتونه، اخر کې به اخلاص یو. د هر صورت سره اخلاص ملګری کړي. نو د هر صورت سره اخلاص ملګری کاو. د خلکو لوي چې دا ته کوم جامو تارا کې هر رکعت کې د صورت سره اخلاص شي، دا هر آیت سره اخلاص ملګری کې سورۃ الاخلاص ویزه دغه جمع دغه شجم کوم. بس دا خبره نبی رسول الله ته ورسول الله. نبی رسول الله د ویل چې دا کرته ولي کې وما يحملك ان تقرا هذه السوره في كل ركعه، تولي په رکعت کې اخلاص ولي. غور ته وی چې اني احبها یا رسول الله اني احبها، اې د الله رسول زما دې سورۃ اخلاص سره مینا ده. دغه حدیث کې راځي څوک چې یو قرأتي سورۃ الاخلاص ولول لکه د قرآن کریم دی لس پاره چې تلاوت، چې درې قرأتي قرآن کریم دا ولول سورۃ الاخلاص قل هو الله احد دا کټول قرآن کریم کې تلاوت. حتی یو حدیث معلومیږي چې 50 قرأتي قرآن کریم دا ولول سورۃ الاخلاص 50 کړه ګناهونه د انسان معاف کوي. دې روایت باندې بعض علما کلام کې روایت حسن مرتبه کړي. نو سورۃ الاخلاص د دومره کمال او د فضایل ډک سورۃ دی، د دې بار بار لوستل پکار. نبی علیہ السلام کسته و چې ان حبها ادخلك الجنه، بخاری روایت دی، ترمذی کې مشته. ته دې سورۃ سره د محبت جنت ته داخل کړي، ته ځکه د جنت والا ګرځیدل. دا رنګه یو ول حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله تعالی نه نوی نمونه دي، دا که چا یاد الله به جنت ته داخل. ان لله تعالی 99 اسما الا واحده من احصاها دخل الجنه، بخاری مسلم روایت دی. د اسماء حسنا ذکر کول دا پکار دی، په دې باندې دعاګانې کول، د دې ورث کول، د له وخت ور کول، په دعاګانو کې ډیر مؤثر دي. دعاګانې په دې باندې کول. یو بل حدیث دی سنن ابن ماجه نقل کړي، دا روایت نقل د عبد الله بن سلام رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا حدیث عبد الله بن سلام د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه واخاورې د کله چې په مسجد نبوي کې په مدینه کې اول ملاقات وسره وشو. اول ملاقات چې مجوب لا جوړ نو دا و سلام ما د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ولید، ما سوچ وکړ چې يهوديان دا خبره کوي دا دروژن دي، د دې د مخ ته دروژن نه دي. وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم په اول مجلس کې دا خبره واوریدل چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا ایها الناس ای خلقو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. عجیب الفاظ په دې حدیث کې جمع شوي دي. تاسو سوچ وکړئ د نبی رسول الله دی حدیث باندې چې عمل وکړو دنیا او آخرت به خسته شي. نبی رسول الله اولینه خبر دا وکړه سلامونه په هر چا واچوي، چې جمعه ته السلام علیکم، یو جری لږه السلام علیکم، دکان لږه السلام علیکم،
اطراف کې چا سره وکي السلام علیکم، چې مجلس ته ورځي السلام علیکم، چې مجلس ناراضي السلام علیکم. حتی صحابه مبارک راضي کله یو ونی د ډډ نه بتاویدل السلام علیکم. جنت کې به ام سلام السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله، هر ځای سلام اچو. ډېرې فائدې لري. دویمه خبره، ولا خبر د نبی صلی الله علیه وسلم چې سلامونه خواره کوي، په هر چا سلام اچوي، په کافر يهودي هغه زنانه چې فتنه پیدا کړي ځکه سلام ما اچوي، نور هر ځای سلام واچوي. حتی په جمعه ته راړو جمع ولاړ د ام سلام واچوي، که څوک تلاوت کې څوک منځ کې څوک دعا کې ام سلام واچوي، په جمعه کې څوک نه وایي وعلیکم السلام، خو د ګوتو په لاس کو اشاره کولی شي. سړی ګوتې د جګي کې هم داسې په جایي کې د پنجام داسې لاس یې کې د منځه ولاړ دی، ما دا ګوتې جګي کې د ګوتو معنا وعلیکم السلام. نبی رسول چې دویمه خبره کړې هغه دا چې واطعم الطعام، طعامونه ورکړي، صدقې ډېرې ورکړي. صحابه کرامو کې صدقو عدد سخت زیاتو، روزانه صدقه ورکړه. زین العابدین رحمه الله دا د علی نو مسیح دی، دا چې کله مور شاته په املا کې چاپی وي سری سری، چې کله خلکو غوسه ورکو معلومات یې ورکړه. د به ارما خام شلو کورون ته ماته د ډوډۍ ورکول وچه ډوډۍ، دومره بوجیګانې دوی چلولې په خپل ځان کې په املا کې چاپی جوړ شي، دومره صدقې انسان به ورکړي. وصل الارحام، خپل ولی و پاله او د شپې تهجد کوي، جنت ته به داخل شي په سلامتی سره. عجیبی خبره دی حدیث کې وشو دی، عجیبی خبره. سلامونه خواره کوي، خوراکونه خلکو ته ور کوي، خپل ولی و پاله، د شپې تهجد کوي، دی باندې عمل وکړي چې په دې عملو کو با قدرمنو مخله جمعه را روان دي، تهجد پکې کیږي، ورځې لنډې دي، روزي پکې نیول کیږي، چې کور کې لږ څه پخکړي او دبل پکې برخه وکړه، او ورچا سره سلام سلام سلام. حسد او کینه او تربګری نه تیر شي، د حسد او د کینې او تربګنۍ کتاب نور بند کا ورته واچو، بس د ارچا سره د مینې د محبت او د الفت ژوند وکړه. ذکر د دنیا ژوند مختصر دی، د دنیا دومره مختصر ژوند دی چې دا د